د وینې لوړ فشار ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ کله چې د انسان زړه بدن ډیره وینه پمپ کی او د هغې په وړاندې د بدن رګونه راتنګ شي نو د وینې لوړ فشار رامنځته کیږي چې دا د مختلفو عاملونو له وجې نه دا کار کیږي. نورمال فشار چې دی دا د 140 پر 90 څخه ښکته دی او کله چې د 140 پر 90 څخه پورته شي دې ته لوړ فشار وایي. خو هغه خلک چې هغې د 80 کلنۍ څخه پورته وي یعنې د 80 کالو عمر ولري په هغې کې 150 پر 90 هم نورمال فشار دی او کله چې د 150 پر 90 څخه لوړیږي نو دې ته بیا لوړ فشار ویلی کېږي. د لوړ فشار 90 په سلو کې علت نه دی معلوم چې دا د څه د وجې نه رامنځته کېږي، اما 10% د مختلفو ناروغیو په پایله کې چې دی رامنځته کېږي. لکه بعضې خلک چې دي هغه الکول څکي، سیګرټ څکي، د مخدره موادو څخه ګټه پورته کوي، همدارنګه د شکرې ناروغي ولري، چاغي ولري یعنې چاغ وي، هغه خلک چې بعضې ګولۍ ډېرې زیاتې خوري لکه ډیکلوفیناک د درد دواګانې او همدارنګه ایبوپروفین او داسې نور. روحي فشارونه هغه خلک چې مور و پلار یې دا ناروغي ولري نو په ارثي ډول یا میراثي ډول باندې ماشومانو ته دا هم لیږدول کېږي نو ماشومان یا اولادونه یې هم دا ناروغي لري. نښې نښانې د دې ناروغۍ یعنې چې څنګه پوهېدلی شو چې موږ د لوړ فشار ناروغي لرو؟ دا ناروغ چې دی سردردي لري، سر ګرځېدل لري، د سترګو څخه یې شیان دوه کېږي، د بعضې ناروغانو په سترګو باندې خړه راځي، د بعضې ناروغانو د پوزې نه وینه راځي، د سینې درد، په سینه کې یو ډول نارامه احساس کول، ځینې ناروغانو د زړه ټکان چې دی زیاتېږي او داسې نورې نښې نښانې. خو بعضې ناروغان سره د دې چې لوړ فشار لري اما هیڅ نښې نښانې نه لري نو دې ته موږ په درملنه یا طبابت کې خراب ناروغان ویلی شو، ځکه چې دغه ناروغان هیڅ نښې نښانې نه لري نو ځکه ډاکټر ته هم نه ځي، خو هغې کله هم یو وخت کې د نورمال معایناتو په پایله کې د وینې لوړ فشار چې دی معلومیږي یا تشخیص کېږي. نو دغه شان ناروغان د ډیرو خطرناکو بابېړیو سره ډاکټر ته چې دی راځي. ښه ناروغان هغه دي چې هغه ستونزه ولري یعنې نښې نښانې ولري نو هغې خپله ډاکټر ته ځي او د خپل ځان معاینه کوي. د وینې د لوړ فشار څخه نورې ډېرې ناروغۍ هم رامنځته کېږي یعنې د انسان د بدن په هر غړي باندې اغېز کوي. خو 3 خطرناک بابېړي یا په طبابت کې ورته کامپلیکیشن وایي یعنې چې د یو مرض نه نور مرضونه پیدا کېږي. هغه دا دي چې یو د زړه سکته ده یا د زړه حمله ده، بل دماغي سکته یا فلج یا ګوزن چې ورته موږ وایو سړی فلج کېږي، او درېیم یې چې دی په ناڅاپي ډول باندې مړ کېږي یعنې معنا د شپې په کټ کې څملي سهار له په کټ کې مړ پروت یا په ناڅاپي ډول یو ځای کې رالویږي او مړ کېږي. یعنې دا یا خطرناکترین بابېړي یا کمپلیکیشن یا اختلاطات دي. کله چې د یو چا فشار د 140 پر 90 څخه پورته و نو باید په سملاسي ډول باندې ډاکټر ته ولاړ شي او خپله درملنه ډاکټر په ذریعه باندې وکړي، ځکه چې پایلې د داسې ناروغیو ډېرې زیاتې خطرناکې وي. هغه میندې خویندې چې د حمل پلان ولري نو هغې باید هم د خپل د وینې د لوړ فشار معاینات وکړي تر څو د وینې لوړ فشار ونه لري، ځکه چې د وینې لوړ فشار په حامله خویندو او میندو کې ډېر زیات خطرناک وي، کیدای شي د دواړو د مرګ سبب وګرځي. نو که چېرته هم د حمل په وخت کې هغې ته لوړ فشار تشخیص شي د ډاکټر لخوا یا معلوم شي نو باید په سملاسي ډول باندې درمل شي. په فشار باندې به بله ویډیو هم کوو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ کانال یا چینل سبسکرایب کړئ تر څو پورې چې زموږ نورې روغتیایي خپرونې تر تاسو در ورسیږي. ستاسو د بشپړې روغتیا په هیله.